سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. د انګلیسي ژبې د مهمو جملو په دې کلاس کې درته هرکلی وایم. امید لرم چې روغ جوړ به وئ او تیر شوي درسونه به مو زده کړي وي. او ډیره مننه درڅخه کوم چې زموږ ویډیوګانې تاسو لایک کوئ، موږ ته کمنټ پرېږدئ او زموږ ویډیوګانې تاسو ګورئ. راځئ چې په درس باندې شروع وکړو. لومړی مهمه او ضروري جمله ده، ما ده ته وویل. دغه جمله په انګلیسي ژبه کې څنګه ویل کیږي؟ I told him. I told him. ما ده ته وویل. I told him. ما ده ته وویل. ټول چې دی ګرانو دوستانو دغه د ټیل دوهم حالت دی او په سیمپل پاست ټینس کې یا په تیره زمانه کې استعمالول کیږي. نو ځکه هم دلته ټول استعمال شوی دی چې جمله په تیره زمانه کې ده. یعنی ما ده ته وویل. I told him. ما ده ته وویل. او تاسو کولی شئ د دغې جملې په مرسته نوره مهمې او ضروري جملې هم جوړې کړئ. تاسو یوازې فقط ضمیر ورته بدلوئ، نور به یوه بله نوې جمله ورڅخه جوړیږي. لکه اوس تاسو ګورئ، زه یو څو مثالونه درته وښیم. I told him. ما ده ته وویل. I told you. ما تا ته وویل. You told me. تا ما ته وویل. We told them. مونږ دوی ته وویل. او داسې نورې مهمې جملې تاسو کولی شئ ورباندې جوړې کړئ. بله مهمه جمله، څه دې وویل؟ څه دې وویل؟ What did you say? What did you say? څه دې وویل؟ دا هم په تیره زمانه کې ده. د تیرې زمانې اګزیلري ورب ډېر استعمال شوی دی، خو دلته خوږو دوستانو دوهم حالت نه دی استعمال شوی، ځکه چې ما مخکې په ګرامر کې دا خبره درته کړې وه چې د ورب دوهم حالت چې دی هغه یوازې د سیمپل پاست ټینس یا د تیرې زمانې په مثبته سټرکچر کې استعمالول کیږي. په نورو سټرکچرو کې موږ تاسو نشو کولی چې دوهم حالت استعمال کړو. What did you say? تا څه وویل؟ بله مهمه جمله، زه وړوکی وم. I was small. I was small. زه وړوکی وم. یو څوک درته وایي تاسو هغه وخت په یاد دی، ته ورته وایې چې نه په هغه وخت کې زه کوچنی وم یا وړوکی وم. I was small. small معنا وړوکی او was چې دغه د سیمپل پاست ټینس سټیټ حالت دی. I was small. زه کوچنی وم یا وړوکی وم. بله مهمه جمله، زه په تا باور نه لرم. I don't believe you. I don't believe you. زه په تا باندې باور نه لرم. I don't believe you. زه په تا باندې باور نه لرم. بله جمله، زه په پښو نشم تللی. I can't walk. I can't walk. زه قدم نشم وهلی یا زه په پښو نشم تللی. I can't walk. I can't walk. بله مهمه جمله ده، ته یو خوشحاله سړی یې. You are a happy man. You are a happy man. ته یو خوشحاله سړی یې، هر وخت خوشحاله وي. You are a happy man. بله جمله، وروسته زنګ راته وکړه. Please call me later. Please call me later. وروسته زنګ راته وکړه. اوس مصروف یم زه یعنې. Please call me later. بله جمله، آیا ته پوهیږې؟ Do you know? Do you know? آیا ته پوهیږې؟ Do you know? Do you know? نو معنا پوهیدل. نو تاسو هم دغه جملې چې زه یې در وړاندې کوم په دې ویډیو کې یا په نورو ویډیوګانو کې تاسو کوشش کوئ په دغه جملو باندې نوره مهمې جملې جوړوئ او دغه جملې د یو سټرکچر په شکل استعمالوئ او پریکټس او تمرین ورباندې کوئ تر څو نوره مهمې جملې ورباندې جوړې کړئ. د نن ورځې لپاره همدومره مهمې او ضروري جملې بس دي. امید لرم چې تاسو به ګټه ورڅخه واخلئ او زده به یې کړئ او ډیره مننه درڅخه کوم چې د ویډیو تر پایه تاسو راسره پاتې وئ. کوم چینل نه یې سبسکرایب کړی نو چینل هم درسره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د نورو دوستانو او پښتنو وروڼو او خویندو سره هم درسره شیر کړئ. ما ته په دغه ځای باندې اجازه راکړئ او تاسو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه.